ملک نصیر دا د پښتنو نماینده وو ګنډپور موږ سره دا وعده کړې وه وزیر اعلی سی ایم هاوس له زه پخپله موږ تللی وو وایي ما په مخ یې دا وعده وکړه چې کوم بیان په پښتنو باندې شوی دی او په ریګیلال ما باندې شوی هغه زه ختموم دم چې کوم دي هغه یې ختم نه کړو هغې باوجود یې د موږ قومي مشران چې کوم دي ونیول نو یو ځل بیا زه په قوم باندې اواز کوم په کوکوخیل باندې اواز کوم په شپېږو ټاپو باندې اواز کوم چې بایپاس لا راشي او دلته موږ سره په احتجاج کې شرکت وکړي یو جهان دپاره خبره کوو دی په ما باندې دهشتګردي بیانونه کوي اوس دا خبره کوم ته چې ناصر ملک یا موږ یا کوکوخیل قوم دا دهشتګرد یو دهشتګرد هغه خلک دي چې کم خلک یې موږ ماشومان ولي او موږ کورونه باندې بمبارۍ کوي هغه دهشتګرد دي دهشتګرد موږ نه موږ پر امن خلک یو د خورې شهري خبره کوو ته که کومې شناختي امواز راغی دا یې چې په بارم شرط هم دی کم چې زه به پاکستاني محب وطن یم دومره دی محب وطن دی ما نه پوهله که محب وطن ډېر دی خبره کوو ته بله دا خبره چې وار وي ډي پي او هغه وار وي دا یې سوچو هغه وار وي دا شوخالد رای یوه خبره دا ور وه چې دا شوخالد رای دا شوخالد دا اوس سماو خبره کوم ته شوخالد موږ سره غیر هندوستاني غیر اخلاقي کار وکړو دغه نه مخکې ډېر ریښته استچوکونه وو ډي پي او وو نور خلک وو خو موږ ملک کوم خلک له لاسو شا اچولی دغه باوجود چې موږ هر وخت وو سره اوس ملک څنګه خبره پرتله وو به خبره اخر گرفتارول دا هندوستاني حقوقو خلاف ورزي دو موږ سره رواج کنه ورزي دو بل دا خبره ډي پي او ته وروا ډي پي او کار دومره پټ راغلی وي ولې پټ کول د نوس به نو زدا خبره کوم ته مهرباني وکړه دا خبره او چې سړی سپوی لاس پچل وزر کا کار وزر ته نه کړ او سپوی کو خیل کوم یا پریدي هر شی او خبره کو دا زموږ ډي پي او دا تنظیم یو زموږ وي ځکه چې د کشرونو څخه کوم کولای کشرونو څخه کنټرول کولای اوس سولونه کوم ته چې خیر دی ما توسلاتو ما جلاتو اوس په سولونه کې موږ بشون یو ته خو کاسه بیا پرې موږ مشون دو وزر نشول او خلاص نشول بیا کشرونه موږ کوبونه بهر دي بیا څه شوی دغه ډي پي او دا تنظیم زموږ دی و ما علينا ان شاء الله سبوی به کخیر سبو به کخیر وي مونږ دلته سخت نه ختمېدونکی احتجاج کوو په دا د میډیا سوشل میډیا په توسط سره زه لنډ بوتل خلکو ته چې څومره هم خلک دي زه د بوړې خلکو ته دا اپیل کوم چې سبا د انشاءالله چې څومره هم دي ګوره روده وځي بل دا ظلم و جبر چې انتها ته ورسېدو قسم په خدای که ګوره دومره ظلم و جبر چې ورته په فلسطین هم شوی دی لکه موږ سره کېږي نو زه د لنډ کوتل خلکو ته زه د بوړې خلکو ته خصوصي اپیل کوم چې سبا په 10 بجې د بایپاس جمرو چای څومره مشران چې تمام سیاسي کارکون چې دي دغه ته مې اپیل دی چې څومره سیاسي پارټي دي دغه ته مې ټولو ته اپیل دی چې سبا په 10 بجې باندې انشاءالله دغه ځای ته ورسېږي موږ خو اوس علامتي یو پروګرام شروع کړی دی انشاءالله د خلک اشتعال دی دغه د کنټرول کولو لپاره موږ ووتو خو که بیا داسې سبا به چې څه کېږي او څه مشول دا به ډي پي او ډي سي ذمهوار وي ځکه چې سبا به په ګڼ تعداد خلک روزي د پېښور خلکو ته هم دا اپیل دی چې موږ ته به د کومه پورې دا ظلم او غیر انساني سلوک کېږي دغو ته مې اپیل دی چې رووځو دلته نظام بدل دی دلته ظلم جبر دی دلته بربریت دی دلته نظام قانون نشته دلته خپله بچویدار سړی چلی کرنیل محترم میجر محترم د خپله بچوی چلی برګیډیر محترم خپل یو نظام چلوي ډي پي او محترم خپل یو نظام چلوي ډي سي محترم خپل نظام چلوي حالانکه موږ د دغه ملک د سیستم چې موږ د یو آئین دی یو دستور دی یو قانون دی یک قانون مطابق موږ یو نظام او سیستم دی خو د بده مرغه د بدقسمتۍ نه چې دا خلک د خپل ذاتي مفادو لپاره د خپل جوبونو لپاره هر سړي خپله بدمعشي روانه کړې ده نه څوک چا خبره اروي نه څوک خبره عمل کوي نه چېرته داسې خبره کېږي چې هغه د عوامو په خیر وي د ملک په خیر وي نو په داسې سره کې نظیر ملک وسا نور چې کوم ملګري وي هغه یې هغه په جرګې په تور وخت کې ووایي هلته ونیول نو دا ډېره د بې شرمۍ خبره ده ځکه چې یو سړی روغ خبرې ورسره کوي نو دا خو څه داسې نه دي دا خبره ملګري وکړه موږ نه دهشتګرد یو نه سره اسلحه شته دا ټول خلک پتی شو
نه موږ سره لاواج شته دی موږ پوره عمل خلکو د احتجاج پروټیست دی عیني دستوري حق دی په دا حوالې سره وتلي نو زه دا کوم چې ټولو قومونو ته مې اپیل دی مردان د چارسدې د صوابې چې څومره هم دي سبا په لاس بجې ان شاء الله جمرود له ځون ورسوي او دلته به بیا مشوره هم کوو دلته به بیا مخکې تګ هم کوو او دلته به نور تانګ شو ډېر ظلم او جبر سره روان دی خبره څوک څه نه کوي په خبره چا څه نه پوهېږو نو دا یوه داسې معاملې دي چې چا په خوله باندې فایرونه هم کېږي چا په خولو باندې فایرونه کېږي بل چا په اشاره باندې په موږ باندې فایرونه کېږي دهشتګردۍ او د هغه په نامه باندې دا یو ناسور داسې یو جواز ځونه جوړ کړی دی او موږ هغه خلک چې اواز اوچتوي هغه خلک چې انساني د فلاح او بهبود لپاره کار کوي هغو خلکو خلاف یې فایرونه کېږي نو لهذا نور دا برداشت هم مو ختم شوی تمامو خلکو ته مې اپیل دی چې څومره خلک چې دا راشي او موږ سبا په دغه کې شرکت وکړو ډېره مننه